لسم پړاو شپږیزه کرکټ سیالیو غوره مینوال د افغانستان تر ټولو جګقت لرونکی شیرخان راسره ترڅنګ ناست دی. شیرخان په لومړي سر کې تاسو ته ښه راغلاست، ستړي مشي درته وایو. پیل به یې له همدې وکړو، شیرخان خپله کرکټ کوئ که یوازې د کرکټ لوبې مینوال یې؟ السلام علیکم. والا کرکټ ښایي چې دا که افغانستان کې که نن سبا کرکټ بیخي زیات شوی ده. کومه ښایي چې موږ کرکټ کوو هغه ته موږ د وایستل او موږ بوټونه او موږ دغه وزن نه میلوي که زه کرکټ نه پاتې تلو. مثلا محلي کرکټ بال کرکټ ترسره کوئ چې کلي ته لاړ شئ؟ کرکټ سره مخکې ما ډېر هغه سپورټ اوس خوند نه راکوي. نن سبا کرکټ ډېر شوی ده، یو شی چې ډېر هغه بیا خوند نه کوي. خپله نور ورزشونه خو شته، هغه کوئ؟ ولې نه کوو؟ لکه اوس دا 15 کاله کېږي مخکې مې هغه کوله ورزش، بیا اوس د هډوکو تکلیف پیدا کړه. کوشش کوم چې انشاءالله دې هغه باندې کار وکړم، کله په ورزش باندې. الله دې روغ صحت درکړي. شیرخان مونږ ګورو هره ورځ دغه سیالیو لیدو ته راځي، څومره خوشحاله یې چې له خپلو هېوادوالو سره یو ځای د امن فضا کې د کرکټ سیالۍ نږدې ننداره کوئ؟ ولا بس کرکټ افغانستان کې ډېر نن سبا خلک کرکټ ته ډېر ټیم ورکوي، او زه وایم چې خلک نن سبا لیګ افغانستان کې نور ترقي وشي، نور هم وشي له یو کرکټ هم نه دا شی نور انسانان مخکې لاړ شي، نور لاړ شي مخکې. خپله که لسم پړاو شپږیزه کرکټ سیالۍ وګورو، 5 زونونو څخه 5 لوبډلې لوبېږي. ته خپله د کومې لوبډلې ملاتړی او کوم لوبغاړی دې ډېر خوښېږي د کرکټ سیالیو کې؟ زه خو میسانک وګټي ښه د میسانک مینوال یم. لوبغاړی دې کوم خوښېږي؟ ولا لوبغاړي ښه ډېر دي، یو غریب بلته وښیم، افسرزاده مې خوښېږي، یو غریب بلته وښیم، یو مشهور لوبغاړی بیا کېږي، افسرزاده ښه لوبغاړی ده. افسرزاده دی انډیوال هم دی که خپله د هغې لوبه دې خوښېږي؟ هغه لوبه مې خوښېږي، شوټونه ښه شوټونه وایي. دا راته ووایه چې خپله چې دغلته راځي دغه سیالۍ ګوري، خپل هېوادوال هم راځي، امن فضا ده، څومره خوند کوي چې د امن فضا کې د افغانستان کرکټ ملي ستوري راشد خان، رحمان الله ګربز، محمد نبي، نور احمد، د دې ترڅنګ نور لوبغاړي دلته راغلي، څومره خوشحاله یې چې خپل هېوادوال هم دلته راځي او د کرکټ سیالۍ نږدې نه ننداره کوي؟ ولا خوشحالي زه خدای نوره خوشحالي م راولي، خدای د افغانستان نور هم جوړ کړي، خدای نوره ابادي م کړي راولي، خدای د خلکو د کاروبارونه او ښې کارخانې کمپنۍ جوړې شي، خلک کاروبارو ته مخه ونیسي، یو کرکټ هم د خلکو زندګي جوړه شي، خلک خوشحاله شي، خلک زیات وایي چې د خلکو کارونه جوړ شي. په وروستیو کې څه پیغام لرئ؟ کامره ستاسو په خدمت کې ده. بس یوه ډول وایم چې زیات خپل کاروبار سره هم کرکټ هم ګوري، کاروبار هم کوئ، ښه کوئ، او وخت د آخر وخت د زیات نن سبا خپلو خلکو سره، بوډاګانو سره، غریبانو سره لکه زیات مینه وښیي. ډېره مننه شیرخان. مهرباني، ټول مهرباني.